د پناه غوښتنې برته اخیستل. په بلجیم کې هر پناه غوښتونکی دا حق لري چې د پناه غوښتنې د کړنلارې په هر پړاو کې په خپله خوښه د خپلې پناه غوښتنې بهیر ودروي. که چیرې تاسو هم غواړئ چې خپله پناه غوښتنه بیرته واخلئ، نو تاسو باید په دې تړاو یو فورمه لاسلیک کړئ. دغه فورمه د لویې کمیسارۍ له ویبپاڼې څخه ترلاسه کولی شئ. د لویې کمیسارۍ ویب سایټ ته په دې پته ورتلای شئ. که چیرې مخکې له دې چې د لویې کمیسارۍ پریکړه ترلاسه کړئ، تاسو تصمیم نیسئ چې خپل وطن ته لاړ شئ. په دې وخت کې تاسو د کډوالۍ مثبته هوکړه هم ترلاسه کوئ. لویې کمیسارۍ به ستاسو د پناه غوښتنه بیرته اخیستل تصدیق کړي او داسې به تلقي شي چې تاسو له دې کار سره موافق یاست. ورځنی ژوند. کله چې تاسو بلجیم کې د پناه غوښتنه وکړئ، تاسو له ځانګړو شرایطو او قوانینو سره سم د کار کولو اجازه لرئ. لومړی دا چې تاسو سمدلاسه د کار مارکیټ کې کار پیل کولی نشئ، خو په ازل سنټروم یې د استوګنې په مرکز کې ځینې واړه کارونه کولی شئ چې په بدل کې تاسو ته یوه څه کم اندازه پیسې درکول کیږي. همداشان هر اونۍ کې د جیب خرڅ په ډول یو اندازه پیسې هم درکول کیږي. که چیرې تاسو د خپلې دوسیې لپاره منتظر پاتې شوئ، وروسته له 4 میاشتو تاسو کولی شئ چې په بلجیم کې د کار کولو اجازه ترلاسه کړئ او په هر ځای کې چې شونې وي تاسو کار کولی شئ. که چیرې تاسو له ماشومان سره راغلي یاست او د پناه غوښتنې په بهیر کې هم درسره وي، نو په بلجیم کې ټول کم عمره ماشومان چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه کم دی باید په جبري ډول ښوونځي ته لاړ شي. کار او زده کړه. د یوه پناه غوښتونکي په توګه تاسو یوازې له ځینو قوانینو او ځانګړو شرایطو سره سم کار کولی شئ. ټول هغه پناه غوښتونکي چې د خپلې پناه غوښتنې د وړاندې کولو له نیټې څخه 4 میاشتې تېرې شوې وي، له لویې کمیسارۍ څخه یې پریکړه نوي ترلاسه کړي، کولی شي په بلجیم کې د کار کولو اجازې غوښتنه وکړي. که تاسو د کار کولو په مهال د استوګنې په مرکز یا ازل سنټروم کې ژوند کوئ، نو کېدای شي چې له تاسو نه دا غوښتنه وشي چې له خپل عاید سره سم د خپل استوګنې لګښت هم ورکړئ. که چیرې ستاسو عاید له یوې ټاکلې اندازې څخه ډیر وي، کېدای شي ستاسو د استوګنې مرکز دا پریکړه وکړي چې تاسو نور د دوی مادي مرستې ته اړتیا نه لرئ. ستاسو ټولنیز مرستیال کولی شي چې تاسو ته ستاسو د حقونو په اړه لا زیات قانوني معلومات درکړي. کولی شي چې له خپلې ټولنیز مرستیال څخه وغواړي چې تاسو ته د ژبې، کمپیوټر، خیاطي، پخلی یا نور بیلابیلو مسلکي زده کړو لپاره د ګډون او اجازې غوښتنه وکړي. دا زده کړې ځینې خپله په کم کې وي او ځینې نورو زده کړو لپاره باید تاسو له کم څخه بهر لاړ شئ. افغان ټپس هم په پښتو ژبه د هالنډۍ، فرانسوي ژبې او په بلجیم کې د موټر چلولو د تیوري ازموینې لپاره درسونه په پښتو ژبه ژباړلي دي. تاسو کولی شئ چې دا زده کړې د افغان ټپس په موبایل کې ولولئ. د موبایل اپ د نصبولو لپاره د افغان ټپس ویب سایټ ته لاړ شئ.